انګلند ته د هند لخوا ستره ماتې او د هندي لوبغاړو لپاره نوي اضافي امتیازات. هند په 5 لوبیزه ټیسټ لوبلړۍ کې انګلند ته ستره ماتې ورکړه. که څه هم انګلند په دغه لوبلړۍ کې ښه پیل اخیستی و او لومړۍ لوبه یې ګټلې وه، خو په پاتې لوبو کې د هند نوي او تازه دمو ځوانو لوبغاړو په خپلې جادويي لوبې هند ته 4 پرلهپسې بریاوې ترلاسه کړې. دا د کرکټ په تاریخ کې د سور توپ په فارمټ کې له 112 کالو وروسته لومړی وار دی چې یو لوبډله په 5 لوبیزه ټیسټ لوبلړۍ کې له یوې ماتې وروسته 4 پرلهپسې ټیسټ لوبې ګټي. په یاده لوبلړۍ کې د هند لپاره د خوند خبره د دغه لوبډلې د ځوانو لوبغاړو ښه ځلیدل و، په ځانګړې توګه په توپوهنه کې. په همدې حال کې د دغه لوبلړۍ غوره لوبغاړي هم د هندۍ لوبډلې وو چې په توپوهنه کې جیسوال د 212 منډو په جوړولو او توپ اچونه کې کلدیپ یادو د 7 وکټو په ترلاسه کولو د لوبلړۍ غوره لوبغاړي اعلان شول. په ټوله کې په دغه لوبلړۍ کې د ځوانو او مجربو لوبغاړو د لوبې ښه ننداره وړاندې شوه او د هند لپاره په زړه پورې وه. په ورته مهال هندي بورډ له یادې سترې بریا وروسته د ټیسټ فارمټ لوبغاړو ته نوي اضافي امتیازات اعلان کړل. یاد بورډ ویلي هغه هندي لوبغاړي چې په یو فصل کې د هند له 9 ټیسټ لوبو په 5 یا 6 لوبو کې وي، د 11 کسیز نوملړ لوبغاړو ته به 13 لکه او هغوی چې د 14 کسیز نوملړ برخه وي 15 لکه هندي کلداري اضافي امتیازات ورکول کیږي. د دې ترڅنګ له په ډیرو ټیسټ لوبو کې ګډون کوونکو 11 لوبغاړو ته به 15 لکه او د 14 کسیز نوملړ لوبغاړو ته 22.5 لکه اضافي پیسې ورکول کیږي. د هند کرکټ بورډ لخوا خپلو لوبغاړو ته د دغو اضافي امتیازاتو ورکولو موخه په ټیسټ فارمټ کې د لوبېدو لپاره د لوبغاړو هڅول دي، څو د سوداګریزو لیګونو په څیر ټیسټ لوبو ته هم ډیر وخت ورکړي.